محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم. دنن په درس کې لومړنۍ د دغه صورت نومانو ته کتل کېږي. په ګوري د الحمدلله سر لوړ په ټولو قرآنو کې لیکلي دي وایي سورة الفاتحه، دا صورت د فاتحې. نو هر صورت خپل ځان ته نوم لري په قرآن کې چې دا صورتونه ذکر شوي دي. د دوی نومان چې دي ګای ګای د مضمونه اخیسته کېږي، ګای ګای د دې صورت نوم هلته د یو توري څخه اخیسته کېږي په قرآن کې هلته راغلی. لکه اوس د مثال په طور دا په څه صورت چې دلته لیکل شوی دی په دې بل مخ کې د هغه نوم دی سورة البقره. معنا څه؟ د هغه دغه نوم چې دی چې دا بقره ده، دا نوم د هغه توري څخه اخیسته شوی دی. په دغه صورت کې یو ځای د بني اسرائیلو غوا ده، د هغې قصه ذکر شوې او نو هغه ځای چې دی نقشه در راواخیستې برای پر دې صورت کښېښوه چې سورة البقره څه معنا؟ د قرآن هغه صورت چې هغه د غوا کیسه پکښې کې راغلي. کنې داسې نه دی چې په دې ټوله صورت کې یوازې د غوا کیسه ده. د خدای د رابه د احکام خو دوه نیمې سپارې کېږي، لیکن دغه تورې د نقش په توګه راواخیستې چې هغه صورت چې دغه تورې پکښې کې راغلي. ګای ګای د مضمونه واخیسته سي، لکه دغه د الحمدلله صورت چې تاسې وګورئ په ولغدالین پورې د الفاتحې تورې نشته پکښې، لیکن خو د دې مضمون داسې جوړ دی چې د ګرد قرآن کریم افتتاح په دې سره کول کېږي، شروع یې په دې کول کېږي. فتحه دا شروع کولو ته یا خلاصولو ته چې دروازه یې د یو شي خلاصه کړې وایي فتحه یې ورته ورکړله. نو دا هم فاتحه ده د قرآن کریم دروازه پسې ډېره خلاصه. کېدای شي په خبره تاسې وسپوهېدلئ نو دا صورت یې ځکه پرېښی دی. دا صورت د دې د یو آیات اخیسته شوی دی چې هلته ټکي دا لفظ ذکر شوی دی، که د مضمونه دا د مضمونه واخیسته شو، مضمون یې ټوله دغه راغلی. نو ګای ګای مال د صورت نوم د هغه قرآن کریم په صورت کې چې ته وګورې په خپله ټکي د هغسې ذکر شوی، د هغسې توري لکه د البقرې توري چې په صورت بقره کې راغلی، یا د مثال په طور د تبارک الذي نوم چې دی صورت ملک دی، خو هلته د ملک توري پکښې کې راغلی دی چې بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر، چې هغه صورت چې د ملک توري پکښې کې راغلی دی. ګای د مضمونه د هغه د مضمون رقم دی. نو دې ته فاتحه ولې وایي؟ دا د مضمون په لحاظ مال د ګرد قرآن کریم څه چې مضمون دی ټول په دغه کې خلاص. لکه د مثال په طور موږ مثال درته ویلی سو، یو زوړنه ده باره موږ وایي په دې زوړنه کې جوړنګ هم پروت دی، ګلان هم پراته دي، هندوانې هم پراته دي. بابا ته وادونه نه کوي زوړنه دی اوس به در ژبه لاندې کړم، ځم چې در ژبه یې لاندې کړه د غونه غټ کې په مځکه کې کښېږده چې د یا پلار راشین سره کش ولي چې هندوانې هم ووینې، ګلان هم ووینې، جوړنګ هم. الحمدلله د قرآن کریم دپاره لکه زوڼی دا رقم دی. په دغه زوڼي کې به د جوړنګ هم راخلاص شي، بره باغ ګلان هم راخلاص شي، هغه میوې به هم راخلاصې شي. ټول مضامین د قرآن کریم چې بیرته دغه ځای ته راجع کېږي. که خپله الحمدلله ته وګورې دا اووه آیاته ده، دا څلرم آیات خو نو مابین سو چې درې یې دې خواته کېږي، درې یې دې خواته. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دلته په ده کې بیا په زړونو کې په دا مابینس کې دغه ځای ور واچوه د څه دپاره چې د ګرد الحمدلله هدف هم دغه دی، دغه یې هغه زړه دی. د څه چې کتابونو نزول چې شوي دي دغه دپاره شوي دي چې خلک ووایي په عقیده کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله پاکه مرسته هم ستا څه غواړم د بل چا څه ولا کوم. الله پاکه عبادت هم تا ته کوم، بله خبر په چا دپاره زه عبادت نه کوم، غیر الله ته عبادت نه کوم. د ګردو کتابو چې نازل شوي دي هدف یې دغه خبره ده چې الله و انسان پر لوس انسان ورڅخه خپل رب پیدا کړي. نو زما خبرې ته متوجه سواست چې مال د ګرد قرآنو د څه چې آسماني کتابو د انبیاو د رالیږلو هدف هم دغه دی چې خلک ولاړ شي خپل رب وپېژني. که ته دا هم د خلکو څه پټه ده، که پټه نه وای خلکو به د غویو عبادت نه کولی، خلکو به د لمر عبادت نه کولی، خو د هغه خبرې کې خلک ورته لاره ځنې ورکه شوی. نو دغه مرکزي ټکی د قرآن د ټولو سورتو دي، که قصې پکښې که راغلي دي، که مثالونه راغلي دي، پایه دغه خبرې ته درېږي. په الحمدلله کې هم دغه خبره ذکر شوې ده.
او په مابینځ کې دغه ځای ور واچو. اصلي مرکزي ټکی چې دی هغه دغه دی چې انسان دې خبرې ته متوجه شي. د کتابو یوازې ویل نه دي چې سړی کتابونه وتړي لنګوټه وتړي خلاص خبر دی چټي نه چې دا وار د وار زده کوي د عمل دپاره به رواني چې زده دې کړه هم بیا د عمل دپاره د عقیدې د تصفیې دپاره هدف دا اصلي چې انسان په خپل ټوله زندګي کې د خپل تعلیم په ټوله سلسله کې دې ته متوجه شي. نو د دې په فضیلت کې د الله رسول ویلي براوي په تورات، په انجیل، په زبور، په قرآن کې. په قرآن کې نو د دې څه ما سوه دغه صورت په مثل نه دی نازل سوی څه چې کتابونه پخواني نازل سوي. یا خپل قرآن ته وګورئ چې دا ځینې وباسي د دې مثل بیا نشته پکښې. ها چې اوس په قرآن کې درج کړو برابر دغه نه ده الحمدلله. یا د دې څه ما سوه په ګرد قرآن کې د دې مثل نشته. نو ګوره هغه څه چې اسماني کتابونه دي خپله دغه کتاب په هغو کې به د دې چې مثل نشته خو مرنداره ده دغسې د فضیلت وړ شی. نو نومان یې ځکه ډېر سوي. تفسیر قرطبي رحمت الله علیه هغه کې تقریبا د دې 12 نمبره نور کتابونو 40 ته رسولي دی. هغه مهم 12 راخست ما د هغو 12 څخه بیا 4 راواخیسته چې فقط د نمونې په توګه پېښ شي. هېڅ خو نو برات د تفاسیرو خبرې خو ډېرې اوږدې دي د دې علمي تحقیقونه. نو یو ښه دا فاتحه نمسونه چې دا فتح او خلاصون د قرآن راولي شروع په هغه راولي. او یا چې قرآن شروع کوي څوک لیکي ام به د دغه ځای ولیکي که د قرآن کتابت یې کوي تلاوت یې د دغه ځای څخه شروع کېږي. او بل د لمانځه فتح هم په دغه راځي، د لمانځه خلاصوالی په دغه راځي چې هر رکعت ورپورته کېږي د الحمدلله څه چاره نه لري وایي. اوس په نورو کې بدلون راځي. الحمدلله چې خلاصه سوه یوه ورځ لم تره کیفه وایم، بله ورځ قل اعوذ برب الفلق وایم، بل ورځ ناس وایم، بل ورځ بل. الحمدلله څوک نشي بدولی چې زه نن الحمدلله نه یم، زه بل صورت الحمدلله پر ځای وایم. نو د لمانځه شروع وخت پر دې موقع په دغه په دغه ډول شروع کوي. هر رکعت چې شروع کوي د دې شروع کوي. نو په دغه د فاتحې نوم څه په دې درې واجبات. دوم نوم د دې الشفا سوره د نبی علیه الصلاة والسلام څخه په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې دغه فاتحة الکتاب ده شفا ده د هر مرض دپاره. یو د مرګ علاج نه پکول کېږي، د هر مرض دپاره. هر مرض څه معنی؟ قلبي مرض یا دی چې په زړه کې مرض د چا موجودي د اسلام په باره کې سوالونه ورته متوجه کېږي، شکوک و شبهات ورته پیښیږي، یقین یې برابر نه. پیغمبر علیه السلام دی الحمدلله سمه زده کړي دی په والا چې هغه شکوک د زړه څه ګرده اوسي پر دې یقین سي چې د الله عز وجل څه ما سوا بل څوک د عبادت وړ نه دي او د جهان تربیه د بل چا په لاس کې ده نه ده. دغه شکوک شبهات چې دا معنوي مرضونه دي دغه په ایسته کېږي. د ظاهري مرضو دپاره چې دي هم دا دفاع کوي، دا علاج کوي، مګر و هغه خارق العاده دي. خارق العاده کار و هغه چاته ویل کېږي چې ګای کېږي ګای نه کېږي. اوس ډوډۍ دا خارق العاده نه ده، دا الله د دغه دپاره جوړه کړې ده چې سړی یې وخوري په مړي شي. مګر خارق العاده کار به ګای ګای داسې وشي سړی به بس ستاسو قانون سپېره کې نه به په مړي شي. ګوره په اسبابو کې چې عادتا د یو شي دپاره جوړ شوي په هغو کې ګای ګای خارق العاده عادت. خارق العاده خارق معنا څرونکي د عادت پر خلاف باندې یو کار وشي. اور سوځونکی دي هر څوک سوځي، مګر الله یو وخت هغه ور سوځل یا نه کور ابراهیم علیه السلام ور واچوه نه سوځي. دا خارق العاده کار. یا ځینې اولیاء دي ذاکرین دي دغه رقم دي اور ورته ونیسه نه اخلي نه ولشته سوځي کالي نه سوځي. خلک وایي جادو دي، جادو نه دي. دا خارق العاده ده په یو انسان کې د یو کمال ځان ته حاصل کړي دي، هغه دا کرامت ښکاره کوي. نو خارق العاده کارونه دغسې چې اسباب ګای ګای معتل سي کار. په دا قرآن کې چې بیا د ده نزول د دې دپاره نه دی سوی چې خامخا به تعویض خلک زندګي دم وکړي، خو که چا په وکړي علاج پر بنا کېږي دا خارق العاده کار. نو خود به ګای ګای دم سړی پر یو چا وکړي هغه به نه سي، بله ورځ پر وکړي په هغه ګېډې جوړ شي. ولې خو دا خارق العاده دی، عادتا د دغه دپاره نه دی. الله په دغه دا نه پکې چې ګرد عمر علاجونه پکېږي چې برای خلک د قرآن غرض غلطي، د قرآن کریم هدف غلطي، برای زما څه عمل نه غواړي بس دغه تعویضونه لیکل راځه. یا دا ګای ګای کېږي چې علاج پکېږي، حتمي نه دی چې خامخا به پکېږي. خو د کوم مرض علاج پکېږي؟ پیغمبر هم د هر مرض علاج پکېږي، یو د مرګ علاج نه پکول کېږي. کېدای شي په دې خبره هم تاسې پوهېدلي یاست. نو په دغه دې ته سورة الشفا وایي چې د هر مرض که معنوي مرضونه دي د هغه خو ګارنټي ده چې شفا ده، چې څوک سر په خلاص هغه چې مال شکوک و شبهات د ایمان په مسله. دا ظاهري مرضونه چې ته به د سر درد دي، سرطان دي، فلان فلان دي، د دې دپاره هم د هر مرض شفا پکېږي، خو عادتي نه ده چې هر وخت پکېږي، یو وخت پکېږي. دا کار ځینې اخیسته کېږي. نو بل نوم د دې چې دی الرقیه ده. رقیه دم ته ویل کېږي. دا سړی چې دم وایي شف دا ولې پرېښول سوی؟ دا به د دې دپاره پرېښول سوی دی چې د رسول علیه الصلاة والسلام صحابه کرام په یو سفر دی، دا سفر د خوا سره روانې پر یو کلي باندې راغله، نږدې د کلي سره واړه قافله د هغه
خلک د مجاهدین دي راغله دلته باره ډوډۍ شی انتظام نشته برای د کلي څه درخواست وکړي چې موږ داسې مسافر راغلي چې د کلي سره مونږ دلته اړولي دي که زموږ یو مېلمه پالنه وکړي ډوډۍ راله راکړي دي خو غوښه نه غوښتې چې فقط هغه ستړیا مو په راپسې نس مو وکړي هغو باره چې موږ د لارویانو ته ډوډۍ نشو منع راسئ د دې صبر وکړه کښېناست ماښام دی د هغه د کلي کې بیا د کلي مشر هغه ملک چې ورته وایي زموږ ورته په اصطلاح چرمن ورته وایي خو دغه دې لړم چې وخوړه د دې یا خپلې ټوټکې چې زده وې یا د اناګانو د خولې څخه یا د سپین ږیرو د خولې څخه چې کوم علاجونه وه هغه یې هم وکړه د دوی سره چې کوم دمونه وه هغه یې مګر خدا چې د کلي مشر دی ګرده کلي نه روښه ده په ولاړې چې فلاني خان اکا دغه حقیقت یې ورسره بهرحال ته چې دغه مسافرو ته ورسي په دوی کې به څوک نه وي ادا دې چې راله باره ورته ویل په تاسې کې داسې یو دم والا څوک سته که نشته ورې د دې څه دا معلومیږي چې دا دم د وخته څخه راځه په دې کې یو صحابي دی رضی الله عنه هغه باره ویله چې زما دم شته مګر و زما دم نه داسې موت نه دی چې تاسې ډوډۍ نه راکوله دونه قدر بخیل خلک یاست چې زما سره قرارداد ونه کړي تر هغه وخته زه ولاکه در سره ولاړ شم ولاکې اخر څونه چنې شوې چنې چې دی هلته په بخاري شریف کې راځي چې یو پټ شوله پټ نو دا سرایي خلک شپانه سره چې ګزاره کړي معلومیږي چې پټ څو ته ویل کېږي غټه رمه نه ده یو پټ کتابچې دا نو کېدای شي سل یو نیم سل دغه باره چې دغه نفسونه رانه کړي دم نه در باندې کړي دی خو مجبوره ملک کاکا د غاړې ابره راځه سي ا دې ورسره ولاړ یا لکه دم پر وکي هغه د سپه د سیدار کم ولاړ شو د مخ لغه چې واجه چې ولاړ شو بل قرار شي پښتانه وايي براوي اسمان پورته ځکه چې تصویر سترګې یې وړي شي جوړ کښېرستي دوه لازمه حق نه خلق پر عاده بیا ټینګ برای خپل یو پټ څنګه وجلا کوم داري چې ورله اصحاب په تا چې سره کوم شم دا نور تاریخ راکه مشتم دور راکه یو تلاشي ورکه متوده چې په رسول الله سلام ورسید چې د نبی عليه الصلاه والسلام حضور مبارک تر ورسېدل شنو ورسره چې دا متکبي خورا او قصه ورته وکړه چې دا سپری وکړي رالو دا کیسه لکه ما چې د په تفصیل جواب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ول وما ادراک انها رقیبه پته ته بیا دا وچا وشو چې په دې دمه کېږي تور زما په ذکر او ګرځېدل چې تور مبارک صورت چې پر بیا ګوره در عقیدې ملته اړل خلک نه وایي چې بازي د پیره د کتر یقین د خپل په خپل دم یقین جوړ چې دا کار کوي نور ما پر ویل هغه پاکلو کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته والقرآن په دې ډېر ارزښت چې تاسو د باندې اجرت واخلئ د قرآن تلاوت نه دی د قرآن علاج دی د خبرې سره جلا پر تلاوت څوک ته چا څه مزدوري نه نشي اخیستلی چې زه دلته د ثواب لپاره قرآن شریف وایم بله ماته مزدوري را پر دې نه اخیستل کېږي یو تعلیم دی چې زه تا ته قرآن در ښیم په دا تورو د سر در خلاصوم پر دې مزدوري د اهل اسلام د سره راولي تر ننه پورې دا جایز بابا زه ستا دپاره وخت کاږم وخت را د خپل ورځې څخه رامخته څوم را جلا کوم او بیا ته په د اشیانو پویوم زه تلاوت د ثواب دپاره نه کوم ښوونه درته کوم هغه لکه بل کسب چې ورته ښیي پر دې ښوونه باندې بیا ته اجرت سیري اخیستل کېږي پر استعلاج دا معنا دا صحابي چې و د پر د الحمدلله پر ویلو چې په ثواب دا تلاوت و مره مزدوري غواړم بیا پر علاج په دغه ستا علاج کوم لکه ډاکټر چې په دا ګولۍ علاج کوم دغه نه پیس برکه کنه زینه در ښیم نو ګوره علاج کول جلا دی او تعلیم کول جلا دی پر دې دواړو مزدوري تنخواه سړی مقررولی شي یو که د ثواب په نیت تلاوت چې سړی کوي هغه خو نو ثواب بیا نشي مزدوري شي نو عبارت پر هغه چې باندې دی مزدوري بیا نشي اخیستل کې د ثواب په نیت وای او په دغه دوه نیت اخیستلی شي نو دا یو اصل اساسي جوړ شي نو بل نوم یې مور سورت رقیه ده د دم سورت ولې هغه واقعا د بخاري شریف کې نقل کړی بل نوم د دې چې دوی څلورم تعلیم المسأله د سوال د غوښتلو د شي د غوښتلو د دې دپاره دا طرز ښوول الله دا طرز درته وښیي چې که د بنده څه شی غواړي که د الله څه غواړي طرز یې دغه اول چې ورځې نه دا خلک ملنګان ورته دي خانقاه دربار ته راسي بهر نه وایي په دغه ګرده وطن کې په خدای کې پر بل چا باندې بس دغسې زړه ورتې لکه پر تا باندې الله پاک تا ته یو دغه ښه پراخ نیت درکړی دی هم په چا نیت نه بجل ګوره صفتونه یې را شروع کړي نو خانقاه خو چې دی منځ دا شروع شي هغه وایي چې په پای کې دی درخواست پېښي دغسې هغسې ولاکه ولاړ شوي دي کوټې چې بس موږ په دا ګرده وطن کې ولاکه بل چا ته مخ ګرځي نو خو دا خپله د هغه صفات چې الله پاک تا ته داسې یو جوهر درکړی دی چې سائل زغملی شي زما ګر سره بل چا ته مخ نه دغه د کلي دغه مسکین و دغه دربداره خو نو ګرده هم دغه ستاسې په جایدادو په مځکو باندې پایې خو د هغه د نو دی خو نه کرلې لري نه لري بلې لري هېڅ کار لا لري په دا کلي کې د شلو کالو اوسېږو چې شي خو د هغه د خان یو خیرات و زکات دغه ورکول کېږي دا قسمه څه د صفتونه را شروع کړي په پای کې باروي عیال مشونګ په جوال کې ولاکه موټ وړلاوه نو مال سره د دې کره باور شي هغه ګرده مقدمات صفت دپاره
الله عز وجل انسان ته شي وایي که زما څه شی غواړي هم به اول د الله صفت کوي. موږ چې لاس نه پورته کړو الحمدلله رب العالمین، دا د الله صفتونه شو. وروسته بیا د الله پاک محبوب پیغمبر چې د الله رسول دی پر هغه صلات شروع والصلاه والسلام علی رسول الله ته ووایه چې ستا محبوب هم زما دغه رقم دوست دی. ګوره دا هم صلاتونه پر وایه. نو چې ستا دوست زما دوست دی یا الله، ستا ثنا مې وویله په پای کې نو بره ورته چې باید زما وبخښه، زما مور پلار وبخښه، دا خواستونه وروسته ورپېښېږي. په پای کې بېرته خاتمه چې ورکول کېږي بیا د نبي علیه صلات وسلام پر ذات اطهر باندې درود سړی لیږي چې په پای کې به وایي وصلی الله تعالی. دا د دعا د غوښتلو طرز دی، دا صفت. نو دې صورت ده، صورت کوم صورت؟ تعلیم المسأله، د سوال د غوښتلو طرز درښیي چې سوالونه په دغه رقم غواړي. بس داسې مه کوه چې خانقاه ته ورسې بس موږ دا رقم شامو ته به یو شی راکړي، کیدای شي د هغه پر دماغ دا درنه پرېوځي. د هغه دپاره یو څه مقدمات یې برابرول غواړي. دا ما په د انسانانو کې مثال درته پېښ کړي، مثال خو عین ممثل نه وي چې د الله څه شی غواړي اول د الله تعالی ثنا یې ووایي. دا څلور نومه سوله د دې صورت دپاره دلته نومان کې ډېر اساس القرآن ورته ویل کېږي. پنځم داسې هغه سلسله ډېره ده. اساس د شي تعدا ورته ویل کېږي. لکه دا خلک چې نه بره وایي نن یې د کور هغه بنیاد واچوه. بنیاد معنا اساس، پښتانه یې بنسټ بولي، تعدا به بولي. خلک یې دلته په دې ځای کې بنیاد بولي، هغه تعمیر چې پر ولاړ. دا د ګرد قرآن کریم بنیاد دی، اساس القرآن ده. د قرآن څه چې مضامین دي دغه صورت سره اړه لري. دغه صورت کې تفصیل کېږي. غرض یې بېرته راځي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. اخر دا خو نومان شو. اوس راځو بلې خبرې. هغه دا دی چې د انسان دپاره الله عز وجل دوه کتابه رالیږي. هیڅ انسان الله رب العزت ته په ورځ د قیامت بهانه نشي کولی چې یا الله پاکه موږ خو نو انپړ خلک نو څنګه مو ستا عبادت کړی، خود لار راڅه ورکوه، یا مو قبر ته سجدې کول، یا مو لمر ته سجدې کول، یا مو پیر و فقیر ته کول. دا بهانه باندې دی نه خلاصېږي. الله وایي ما دوه کتابه رالیږلي دي چې تا کار نه ځنې واخلې، ته ملامت عقل مې در کړی دی. د دنیا کار دې څنګه زده چې په دغه ځای ته نه پوهېږې. دوه کتابه څه معنی؟ تاسې به کېدای شي دغه حکومتي دفترو ته ګای تللي یاست، هلته چې اسلحه بند دی هلته لیکلي چې د اسلحې راوړل منع. دا د هغه کسانو دپاره لیکل سوي دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغه خط ویلی شي. او پر دا بل بغل باندې دلته یو لوحه لیکلي، مشین یې لیکلي، یا ټوپک یې لیکلي، پر هغه یې چلیپا کش کړي. بل سړي ته ته خو په اتولو نه پوهېږي، مړې په دا چلیپا خو پوهېږي دا داسې خط پر کش کړي. دلته دا شی مه راوړه که په دا هم نه پوهېږي. په ځینو دفترو کې هلته سګرېټ لیکلی دا رقم یو رای هم په دا عکس کې ورسره وي، برای دی خط داسې چلیپا پر کش کړي. معنی دلته سګرېټ مه څکوه، دا دفتر میله مه چوټوه. هلته بیا لیکلي په انګلیش باندې نو سموکینګ، معنی دلته به تفتیش نه کوي، سګرېټ به نه څکوي. تعلیم یافته د هغه خبرې څه کار اخلي، بیا تعلیم د هغه عکس څخه کار اخلي. په نور شي که تاسې نه پوهېږئ، د مثال په طور یو ځای مدرسه د سکول دی، اسپتال دی، نو هلته یې لیکلي چې دلته رنګ بجانه منع ده. دا بل دپاره داسې بغیر کم شی لیکلي چې لیپای پر کش کوي چې دا رنګونه بیا مه وه، مریضان په عذابوه، مه طالبان. ګوره د هر چا مراعات شوی دی. رب العزت هم دغه رقم دی، یو دغه جهان دی. دا جهان یو کتاب دی، دا د شپنیانو دپاره، د مزدورانو دپاره، د دغسې خلکو دپاره دی چې الله وایي کار ځینې واخله ما وپېژنه. دغه غر خپله نه دی جوړ شوی، دا یو جوړوونکی لري. که دا ګرده غر خپله جوړېږي، زما دپاره د یو کوچنۍ خونه و اتاق خپله جوړ شي، نه جوړېږي. هېڅ شی خپله نه جوړېږي. نو دا څنګه خپله جوړ شي؟ د دې څه یو بزګر هم کار اخیستلی شي، یو شپانه هم کار اخیستلی شي. دې ته کتاب مشاهد وایي، په سترګو معلومېږي. هر سړی که تعلیم والا دی، که بیا تعلیم دي، الله پرې پېژندلی شي. یو کتاب مطلوع دی، مطلوع چې تلاوت یې کېږي، هغه دغه قرآن دی. په هر عصر کې الله مطلوع کتاب را لېږلی دی، لکه تورات، انجیل، زبور. دا کتابونه بیا د هغه کسانو دپاره چې ځان ته یو څه وایي چې بس ما خو نو شکر سترګې روڼ دي، هر څه ویلی سم، الله ویلو چې هر څه ویلی سې ته به دا در واخلي. ستا دپاره دونه سهولت وي، ستا تعلیم دا ګټه وکړه چې د الله د معرفت طریقه ته اوس په جیب کې ګرځولی شي. دونه نو کوچني قرآنونه هم په دا جیب کې ګرځي. تعویض ځینې جوړولی شي چې په غاړه کې د سړی هر ځای سره ورسوري کېږي. نو ته باید دغه څه ګړۍ په ګړۍ کار واخلې، ولې خو د دې تلاوت کېږي، هر ځای در سره ګرځولی شي. ته باید در هغه سړي خدای پاک ښه وپېژنې، ولې ستا لپاره یې مطلوع کتاب را لېږلی دی. قرآن کریم په یو آیات کریمه کې فرمایي، په سورت فصلت کې 53 آیات کې داسې الله فرمایي: سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم. الله وایي ژر دی چې موږ به ور ووینو دې خلکو ته زموږ خپل دلایل د قدرت. آیات جمع د آیاتنا، دلایل د خپل قدرت او د معرفت. فی الآفاق، آفاق دغه اسمان، ځمکه، غر، دریاب، وچه.
په دغه افاقو کې به دته زه خپل د قدرت دلایل ور وښیم. وفي انفسهم ته بل ځای ولې زه خپل ځان ته متوجه سه سترګې دې څنګه کار کوي، زړه دې څنګه کار کوي، دماغ څنګه کار کوي، دا لاس ته وګوره دا ګرده ستا په اراده دي، خو دلته متوجه سه خپل رب پیدا کولی شي. دا څه رقم جوړ دا خپل ځان ته چې متوجه سه. نو الله وایي افاق که سترګې دی متوجه کړي. وفي انفسهم که سر په پټو کې در سره نه باسي ځان ته متوجه سه. الله وایي آیات سته، آیات معنا دلایل کېدای شي تاسې متوجه یاست. د آیات اطلاق په افاقو کې وکړو. موږ خو آیات دغه بولي په قرآن کې لیکل شوي، خو دا هم آیات الله هغه د افاقو هغې ته هم آیات وایي. غربونه غټ آیات یې لیکلی، اسمان دی غټ آیات، لمر دی غټ آیات، مګر و دا ویل کېږي د آیاتونه دا لیدل کېږي. نو ګوره د سترګو دپاره یې جلا آیاتونه رالیږلي دا جهان دی، او ستا د دماغ و د ژبې دپاره دغه آیاتونه دي. نو الله وایي موږ به ژر ده چې ور ووینو ور ښکاره به کړو خپل آیات په افاقو کې او په انفسو کې د دوی. د څه دپاره؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تر دې دپاره چې بالکل ښکاره و واضح سي دې ته کومه خبره چې دغه قرآن حق دی، د الله د طرفه څخه دی، د الله وجود حق دی، د الله وحدانیت حق دی. اولم یکفي بربک انه علی کل شیء شهید. آیا کفایت بسوالی نه کېږي د الله په خاطر باندې، د الله په باره کې پر دې خبره چې پر عرش شهید دی؟ الله وایي خو نور کوي، خو فقط دغه خبره بس چې زه پر دې شاهدي وکړم چې دا رسول حق دی، دا کتاب حق دی. آیا دا بس نه ده ستا لپاره؟ که هغه بس نه ده خو دغه آیاتو ته وګوره، خو دې به هم دا خبره زده کړې. نو د دې آیات د تلاوت څخه زما اصلي هدف څه شو؟ هدف مې دغه و چې آیاتونه کتابونه دوه قسمه دي، یو مشاهد کتاب دی او یو مطلوع کتاب دی. که د کوچنیانو سر نه په خلاصېږي، د مثال په طور دوکانو ته به ګای ګای ورځي کپړه رانیسي یا تخته رانیسي، دی تا ته په خولم بیان کوي برای دغه قسمونه راڅخه دي. ګای ګای هغه له تا کتابچه راواخته شوه، د ویشتې کتابچه راخلي، هغه نو د نمونې پر ترجمه کوي چې قرآن درته اړي دغه کتاب د سترګې ته ښکاره وایي زما په بیان کې زما نه پوهېږي چې دونه قسمونه لري، دا عکسونه دي. دلته هم الله عز وجل په بیان کې نه پوهېږي، د ناستې وخت نه لري، خو دغه جهان ته وګوره دا دواړه آیات دي چې دا خبره تاسې زده کړئ. نو اوس دا خبره پسې زده کړئ چې د هغه آیات پیدا کوونکي څوک دي؟ د خارجي چې په سترګو معلومېږي د دې د الله، د قرآن را نازلوونکي څوک دي؟ د الله. د دغو دواړو هغه مصنف چې موږ ورته وایي په خپله ژبه د دې دا یو دی. نو دغه دوه آیاته ټکر په ژوند نه سره کوي، دا ټکرګر سره نشي کولی چې باره ساینسدانانو دا نظر ورکړی دی نو دا د قرآن کریم سره څنګه لګی ټکریر. ولا ساینسدان غلط دی چې نظر یې ورکړی دی، دی حقیقي په جهان کې یو کشف وکړي چې د قرآن سره ټکر ونه کړي. که ټکر وکړي دا خو دا معنا چې د یو مصنف کتابونه چې دلته یو رقم وایي دلته بل رقم وایي، رقم نشته پکښې. کېدای شي په خبره تاسې متوجه دي. د دې دپاره زه یو نمونه تاسې ته وایم، هغه دا چې اوس دغه د قرآن کریم دغه د الحمدلله چې ستا مخ ته پرته د دې دا توري چې راحسابې تر ولغدالینه پورې چې راسي، هغه توري چې تلفظ پکې کېږي، دا نه معنی چې خامخا چې نوشته دغه راحساب که دا 114 توري دي. د ګرد جهان عناصر چې جهان ځینې جوړ دي، ساینسدانانو تر 114 بالا انکشاف نشي کولی. نور څه شیان جوړ دي د دې د ترکیب څخه جوړ دي. زموږ زړه فلسفه خو وایي چې عناصر څلور دي: اوبه ده، خاوره ده، اور دی، هوا. یا بیا چې ساینس طریقې وکړه هغه وایي اوبه په خپل ځان کې بسیطې نه دي، دا په خپل ځان کې مرکب دي، هغه په خپل ځان کې بیا ترکیب شوي دي، اور په خپل ځان کې مرکب دي، پلانې. نو دوی چې دا شیان بسایطو ته خلاص کړي دي 114 عناصر دي د ګرد جهان چې ځینې جوړ دي. الحمدلله 114 توري ده، دا دغسې فالتوک دا موافقت سره راغلی. ساینسدانان 1400 کاله بعد تحقیق کېدل چې ته ورسېده 114 دا الحمدلله دا توري 114 الله تا ته دغه ښیي چې هغه زما آیاتونه دي. هغه آیاتونه د دې سره جوړه راځي، دا د څو تورو څخه جوړه ده؟ دا د 114 تورو څخه جوړه ده. نو هغه عناصر 114 پسې ګوره تفصیل ته خو موږ دا نور سورتونه د قرآن کریم تفصیل دي، د ګرد قرآن کریم سورتونه څو 114 چې دغه کتاب چې دا کې ګورې د دې حساب هم 114 دی. هغه د جهان د څه شیان ځینې جوړ دي هغه عناصر 114. دا یو اعجاز دی علمي په دې قرآن کریم کې پروت. که چا واقعي تعلیمونه کړي، د یو ډاکټر خبره د وسمر دی خدای پاک یې وبخښي، نو دنو کې په شدید علاج البرال د ډاکټر نوګر سره څه چې دی به کافر کېږي، چې دته د الله دا قدرتونه د انسان په بدن کې معلوم سي او دی به بیا الله پاک نه مجده بیا څنګه نشي. نو ساینسدان هم دغه رقم دی، هڅه طریقې وکي اخر چې پر کتاب مخ راوړي چې په والله لازم چې دا حق د الله د طرفه څخه دی. دا د نبی علیه السلام د دماغ جوړ دی. نبی علیه السلام عناصر کله کتلي و کله دغه ټلسکوپ درلودی چې شیان پکښې کې وګوري چې دا کله دا د جهان
تصفیه ده تحقیق ساینسي پیغمبر نه درلودی خو امي و چې د مور زیاته د روح تعلیم نه وکړي او داسې یو کلام ویل چې 1400 کاله بعد د جهان هغه آیاتونه مطابق ورسره کېږي خو دا د نبوت صادقه نقشه ده کېدای شي په خبره تاسې پوهېدلي یاست مالدار حروف یو سل و 14 خپله د قرآن کریم سورتونه یو سل و 14 په ګرد کتاب یې هم درښیي چې هغه د جهان آیاتونه چې مشاهد دي د هغو هم اصل اساسي چې دی هغه څو د یو سل و 14 په دغه حروفو یې تاته وکړي که په بل عبارت ورته وګورې د قرآن کریم د دغه صورت چې دا موږ یې د ګرد کتاب هغه اساس دی تاده او بنسټ د دې د آیاتونه اووه دانې دي الحمدلله په دې دنیا کې چې دی دلته دا ګرد جهان چې دغه هغه مځکه چې هغه انسان ژوند پر کې دا مځکه چې د څلور حیثیت ویشلې چې پلا د مځکې غټ ګین دا کره داسې نیمه کې بیا داسې نیمه کې د دې یوه څلورمه قدر چې د وچه د پر دې باندې انسانان ژوند کوي دا نور هم مغموره ده معنا غوټه ده په اوبو کې معموره ده دغه څلورمه حصه چې ده چې د انسان ژوند پر کې دا بیا دی اووه اقلیمه ته ویشلې ده په اعتبار د هوا چې د دغه مځکې دغه ځای تر دې ځای پورې دغسې آب و هوا د انسانان یې پر دغه رقم راوځي حیوانات یې دغه رقم یې ځنګلونه یې ده بیا بل اقلیم داسې لري چې د دې آب و هوا دغه رقم ده دغه نباتات دلته واده کوي دا یې بیا نه کوي دغه حیواناتو ته ژوند کوای شي دا بیا نشي کولی نه ځینې مرغان ستا په بله نړۍ کې اوسېږي خو مرغه راالوتلی چې دلته نه راځي دا بیا دلته زما زندګي ډېره ګرانه ده هغه آب و هوا ده درسره برابر ده د دې ځای مرغه هلته راځي نو دا اووه اقلیمه دغه اووه اقلیمه ته په دغه الحمدلله کې دغه اشاره راځي چې جهان چې اووه اقلیمه دي وایي هغه خو مشاهد کتاب دی د دې کتاب هغه اساس هغه زړګی هغه هم اووه آیات دي په جهان آیات کې یوه اقلیم ته اشاره کوي یا که د بر اعظم باندې پېژني د اووه بر اعظمه چې په دې مځکه کې شته هغه مشاهد کتاب دا مشاهد کتاب یې جوړه غوښ په غوښ سره غلطي نه سره پکښې راځي که غلطي پکښې کې راغله غلطي د هغه ساینسدان د پېښه سوی هغه خطا وکړه دا نه منه چې قرآن غلط دی غلط شي د قرآن شیان اساسي پاتې دي نو کېدای شي دا خبره هم تاسو ته معلومه سوې ده دا مال د هغه مشاهد کتابه سره ټکی پر ټکی روان شو اوس راځم و دې خبرې ته دا ترجمې ته راځم د بسم الله ترجمه خو ما بله ورځ کړې وه چې بېرته زه بیا درته وایم شروع کوم بسمې په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای مهربانه دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی خدای مهربانه دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر موږ ښه شروع کول دلته ویل چې ته ساده په پوه سې کې علمي ترجمه کوې نو به داسې وایي چې خاص بسمې په نامه سره الله یې د الله الرحمن الرحیم شروع کوم وروسته وایه خاص په دې خواته کښېږدې خو خلاص بېرته زه خبره بیا دا بلې ورځې راګرځم چې د بسمې ترجمه په شروع کوم مه کوه چې بسمې زه شروع کوم جلا شي هغه تقدیر دي چې ورسره ږدې راځو الحمدلله الحمد لله رب العالمين الحمد ټول ستایي هر فرد افراد د ستایونو د ثنا او د صفت دا ثابت دی از روی استحقاق لله الله عز وجل دا دوی خبرې استحقاق ما ورسره لکه د مثال پته سړی یو کمال لري کمال چې لري باره مزدوران ورسره مزدوران چې راوستله یو د تعمیر پره ځکه چې لرګي ورلګوي یو پر یوه کار مقرر کړي بل پر بل یو څومره چې دی په دې کې نه په دا ځینو تعمیراتو کې لرګي ټک وهلي یا تخته یې دیوال ته ورکړي نقشونه یې پکې راوستل یا د سیمېټو کار کوي مزدوران شاګردان ورسره دي هغه مستري هغه اصلي ماهر چې دی هغه یې ورته ښیي داسې که دا ځای چې جوړ شي باندې انعام ورکړي دا انعام قرار دا مزدوران ته یاره هلکه تا هم دا رقم نقاشي کړې ده لسۍ لسۍ بل ته ورکړي مګر دا د ګرد انعام وړ استاذ ته د استاد جلا که بیا زه نه رضی ګورم چې دا کار وکړي د استاد تر نظارت لاندې دی دوی نه جلاور ویل کې قرار کړي هغه بېرته راځي دا چې څه په ګرځ بېرته سره ورسره نو اصلي استحقاق د استاد دی مګر وکړي خو مزدور ته انسانان هم دا ستا ثنا زه وایم صفت کې کوم چې یاره عجبه ښه سخي دی عجبه ښه عالم دی عجبه ښه مجاهد دی دا وایم ابل بیا د ابل صفت کې عجبه ښه سخي دی ابل خو دغه نه دي ته اګر د ثنایي وستایي دي د خدای دپاره دا خو د بندګانو دپاره د پلاني خان اکا ثنا یې وکړي د پلاني ملا صاحب ثنا یې وکړي د پلاني تبلیغي ثنا او صفت یې وکړي چې څه ښه بیان یې وکړي خو دا اګر د صفتونو چې کول کېږي استحقاق د ده ولاکه دی استحقاق د رب دی هغه رب دا استعداد پکښې کېږي کېدای شي په مضمون پوه شو دا چې موږ دې ته ګو دا مالي ظاهري ده ته چې د هغه مستري و مزدور ته انعام ورکوې ګوکې هغه ته دې ورکړې هغه مزدور ته ګوره زما د سر خواستونه کوه دا دې خلک داسې ښه ډوډۍ هم درکوي ښه انعام هم درکوي دلته هم دغسې ده نو تاسې په دا مځکه کې چې ګوري خو موږ د انسانانو حمدونه هم وایو د دې انسان حمد معنا د یو چا ثنا او ستاینه او صفت کول د هغه ښه صفات په خوله باندې بیانول
نو دا ټوله چې دي استحقاقا الله لره دي. نو هغه سوال په دغه چې هغه په جهان کې د نور خلکو لپاره دغه د پاره خو دغه څه کې استحقاق به د چا دي د الله کېدای شي په مضمون پوه شو. یو سړی کتاب ګوري داسې شرونا و بس دا کار مې ځینې واخیستې دا باریکه نوشته مې هم ورته وکړ د بل یخ کېږي هلته ناست دی دا رقم ښه بس پیتاوي مې پیدا کړي بس مې ځان ورته تود کړي دا اوس دا ګرد صفتونه د لمر دي رڼا مغه رایله کړې ده دا پیتاوي یې لمر جوړ کړی دی چې د خپلې شعاوې سره منعکس ولې په دا کونج کې انسان په تود سي نه رڼا په خپل ځان کې یو شی ونه دلته پیتاوي جوړوي چې لمر نه وي اصلي صفت باید د لمر څه وایي چې نن داسې ښه غوړ لمر یو یې ماشه نوشته ورته وکړه بله یې ماشه ځان ورته تود کړي مګر په ظاهر خلک لمر نه یادي یو یې داسې ښه رڼا و بله یې داسې ښه پیتاوي دلته هم دغه ګرد انسانان چې دا څه چې کمالونه لري د الله د طرفه ورکول شوي چې الله یې چاته نور کړي سترګې یې مړندې وي ژبه یې هم کار نه کوي دماغ یې هم کار نه کوي لیونی د ده پسې فرق نه کېږي نو دا که د انسان چې شي کوي حمد و ثنا و صفت وایه دا د الله دی نو په ترجمه کې به څنګه وایي الحمد ټوله ستاینې ثنای و صفتونه دا ثابت دي چاته لله الله عز وجل اجر استحقاق حق د ده دی دا د ده جګر کوم الله رب العالمین چې دی رب دی د ټولو مخلوقات رب دی د ټولو مخلوقاتو پرورنده دی د ټولو مخلوقاتو په تفسیر روح البیان کې قصه راوړې ده باره وایي چې در جرابه تربیه پورې رب چې دی تربیه څه تربیه روزنه چې شته وایي کېږي روزنه دا ده چې یو شي باندې ته اخته سي قرار پر سبیله د تدریج یې و هغه خپل کمال ته ورسوې زه بیا نمونه درته وایم دغه راولاړېږي په لیزبان بس یو زوړه پیدا کړي د کبرو یا نیمانیه په مځکه کې کښېږدي بس تربیه د دې ځای شروع شو دی نو بارات ساري اراده راځي وایي پنګانې ولي په اجرنګ سر راایستلی د دغه وخت تر نظر لاندې دی بس چې لږ نو کې سره دوبلګه کېږي نو کې سره غټېږي باره بیا دی راځي اوبه خو کوي چوکي پوجې هم کړي اخره باره واړوي د خاوره یې لاندې کړي داسې جوړنداره ته ولاړ شي تر هغه وخته دواپاشي یې کوي تر څو چې دی خپل کمال ته ورسي چې هندوانې به راځي راشي یا باغوان درخت ته متوجه دی لښته چې کښېښول د هغې ورځې ورته متوجه دی پوجې یې کوي اوبه ورکوي تر څو چې غټېږي چې بیا دی سیبان ځینې شکي فټکای ورکوي هغه یې کمال نو یو شي ته متوجه کېدل د هغه پالنه و روزنه کول چې څه چمپه وکړي چې خپل کمال ته ورسه مګر په یوه پله نه کېږي په سبیله د تدریج الله د دې ګرد جهان دغسې تربیه و روزنه کوي کشنې ته میږې ته مار ته لړم ته میږې ته واښه ته هر شي ته متوجه دی الله عز وجل دا د دې اراده ورته مبذوله ده د هغه تربیه کوي چې هغه کار ځینې واخلي کامل شي نو د دې پر ما لا قصه چې راغله هغه دا ده وایي کارګه چې اول د واره چیچان واچي دا د دوی طبیعت یې مور پلار یې به رزمې ولاړ شي پرېږده بس هغه چیچان څه بالا پر ده باندې راځي چې یا ملخ ورته راوړه یا دانه ورته راوړه دی چټۍ اوس خو دا مړ کېږي الله رب العزت بیا دا حکمت پر د دغه غماشې راکواټې کې غماشې بیا خو دی سور چیچی دی خچوکې پروت چې دی وخوري د دې بیا کار راغلی دغه دې خواته حمله که دغه غماشې در هغه وخت پر ده باندې راځي چې دی په بڼو پټ سي هغه مور پلار ته دا درک معلومېږي د هغه وخت باره چې راشي باره دی غټ باره ورسره ولاړ شي پر بل یې سپاره بلا دی بیا غمه دی چټۍ نو د الله عز وجل هغه د کارګه چی په زالګي کې ير نه دی هغه د خوراک ملایم ګوس الله پاک چې دی اوس کې د غټ جوړو باران په کول خو د نس خوړل نو غماشه د الله په مخلوق کې د شی چې هغه ورته مستخار گشته برازي د څه به استفاده کوي نو غماشه په دغه نه تر روانه الته د بل په ذکر راچولې چې دغه دی وړ دغه هم یې پټي خوري خپل ځان بچي نو الله تربیت دغه رقم کې د هغه غړي چې څه ونسه راسي خپل په کور کې ورته وګورو کښنه چې د مور په نس چې کم وخت د ژوندون راځي کېږي چې د اوس به نو مور د زیږې پیدا کېږي وخت لا چې ډک ټک ولاړې ذخیره نیول شوی یو څوک پر مرزي نه تاوالي دا څه په دې ښځه وسو یا په دې غوا باندې دا څه وسو خو هلته الله یو مخلوق پټ چې زموږ د سترګو نه دی هغه را روان دی د روزي تنظیم بختله وسوي دي چې ما زراس چالم زاد د خپل کې تور اچي چې ما زموږ د څه دی کویږي الله پاک فطرت دا وشو نو الله تربیه د عالمینو کوي برته د الحمد ترجمه ته راځم چې حمدونه معنا ګوره دا استغراق سو هغه چې هر فرد افراد د حمد یا الحمد جنس حمد چې دی دا هغه جنسي الف لام دی هغه ته اشاره ده دا ټول ثابت استحقاقا چل دی لله الله در الله په پیژندل چې الله لپاره دا علم دی شخص دی نو ولې ګرځي د دې څه پیښه دا دلیل دی رب العالمین خو دا ګرځي عالمین رب دی په دې کوم ته شکل لري چې تاسو یو څوک ولا ډوډۍ د کی زړه د کی خدای سره برکت احسان پزو کې منی چې نو دا خو دې احسان دي چې ما سره کوي امداد را سره کوي چې څوک احسان فراموش نه خبره خلک دانه مکارانو
نو الله چې د کوچنیوالي د سړي تربیه کوي د وجود جل الله درکړی دی بیا چې پسې غټوي نو د هغه احسان که څوک دغه کوي یېروي شکرانه ادا کوي حمد نه ادا کوي نو هغه خو سل په سلو کې نه مکاران په ترمذي شریف کې حدیث دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د انسان شکر نشي ادا کولی د الله غي بخي ولا ادا ولې د انسان احسان پر تا لږ نو چې د جله شکر نشي ادا کولی د الله د احسان او شکر ادا کولی چې بخي نشي ادا کولی نو خلاص خبره دغه آیات اوس موږ وایو ترجمه مو ځاس ټول ستایي الله لره دي ولی الله لره دي ګرځي د استحقاق د لري و دغه دلیل دی خو رب العالمین خو پالون کې د ګرد عالمینو دي نو دغه صفات سره نه کوي بالکل باید وکړي صدق الله العلی العظیم